د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داعش ډله په افغانستان کې فعاله ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلني راپور کې چې تیره شپه خپور شو ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې فعاله ده. په دغه راپور کې چې په 2022 کال کې په نړۍ کې تروریستي فعالیتونو ته کتنه شوې راغلي د داعش د خراسان څانګې پر طالبانو او ملکي افغانانو په ځانګړي شیعاګانو حملې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه راپور کې وایي چې د داعش خراسان څانګې له پولې هاخوا په پاکستان، تاجکستان او ازبکستان کې هم حملې کړي او پر غربي هیوادونو د حملو لپاره یې خپل هوډ ساتلی دی. دغه راپور کې دغه راز د القاعده شبکې او په هغې پورې د تړلو ډلو یادونه هم شوې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هند په نیمه لویه وچه کې فعاله وي خو له افغانستان نه پر غربي هیوادونو د حملې ځواک یې نه درلود. که څه هم طالبانو ویلي نه پرېږدي چې تروریستي ډلې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملې لپاره کار واخلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلني راپور کې راغلي چې نه ده معلومه طالبانو کولی شي د القاعده تحریک طالبان پاکستان او داعش په څیر د ډلو د هغه ګواښ په وړاندې چې نورو هیوادونو یې پیښوي مبارزه وکړي که نه. راپور کې طالبانو د القاعده شبکې پخوانی مشر ایمن الظهوري ته په وینا ورکړې وه چې د تیر کال په جولای میاشت کې به په کابل کې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل شو. د طالبانو حکومت لا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلني راپور په باب عکس العمل نه دی ښودلی.